له تخار څخه پر تاجکستان د داعش برید. داعش له تخار ولایته پر تاجکستان د توغندیز برید ویډیو خپره کړه. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. زموږ چینل ته ښه راغلاست، هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اسلامي دولت نومې ډلې داعش د افغانستان له تخار ولایته په تاجکستان د توغندیزو بریدونو ویډیو خپره کړې. بي بي سي لیکي څو ورځې وړاندې داعش په خپل یو بیان کې ادعا کړې وه چې له افغانستان د تاجکستان پر پوځي هدفونو توغندي توغولي. خو د تاجکستان د ملي امنیت د رسنیو مرکز ویلي و چې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو په ترڅ کې په تصادفي ډول توغندیز بریدونه د دوی په خاوره لګېدلي. داعش په داسې حال کې چې اوس یو ویډیو خپره کړې چې ادعا کوي څو ورځې وړاندې په تاجکستان کې پر پوځي اهدافو د دغې ډلې د برید مستند فلم دی. دا ویډیو چې د اعماق په نامه پر ویب پاڼې خپره شوې ده، له ناڅرګندو سیمو څخه توغول شوي راکټونه پکې ښکاري. ځینو رسنیو ویلي چې دا اووه راکټونه وو چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ توغل شوي دي. تاجکستاني رسنیو تر دې مخکې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي وو چې 4 توغندي د دوی پر خاوره لګېدلي. همدا ډول د تاجکستان د ملي امنیت چارواکي وایي دغه هیواد سرحدي ځواکونو د تیارسۍ په حال کې دي او پر پوله وضعیت تر کنټرول لاندې دی.